ډاکټر عبدالله دوستم ته د امرالله صالح تازه اخطار. څوک دې موږ نه ډاروي، موږ پوهیږو چې څنګه تاسو مهار کړو. سلامونه لیدونکو، د مهربانۍ له مخې مینه ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو سیاسي کشمکشونو ته په اشارې وایي د دوی خاموشي د ډار په معنا نه ده، بلکې د هیواد ملي ګټې ورته مهمې دي. ښاغلي صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، څوک دې نه ویریږي او نه دې هم نور ویروي، ځکه په وینا یې د ډار او ډارېدو وخت نور پای ته رسېدلی دی. ښاغلي صالح زیاته کړې چې دی د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د هیواد د قدرت په زړه یا نیارک کې په ټولو سیاسي او اجرایي مسایلو کې حضور او رول لري. صالح زیاته کړې چې د قدرت د دوهم کس په توګه په وضاحت او صراحت سره د هیواد له ټولو اساسي او ملي ګټو دفاع او استازیتوب کوي. نوموړي هغو کسانو ته په اشارې چې د په وینا ځینې کسان یې د ویرې فضا او ګواښونو په رامنځته کولو هڅه کوي له نظام څخه لرې وساتي. امرالله صالح وایي، نور تاسو ته د عادت په سترګه ګوري او ستاسو د باعزته پیاوړتیا لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري. زه ستاسو د ارزښتونو ساتونکی یم، خو نور د ارزښتونو لپاره قیمت ټاکي. دغه ډول اشخاص د هیواد لپاره هیڅ ډول کاري برنامه نه لري. ښاغلي صالح ویلي، نور وخت د دې را رسېدلی چې خلک په تشو شعارونو تیر نه وځي، بلکې ځان د هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره پر یوه محرکه قوه بدل کړي. هغه خلکو ته په خطاب کې ویلي، ټول فکر یې پر دې راټول دی چې څنګه وکولی شي د خلکو له فکري او جسمي ځواک څخه د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ په ښه توګه ګټه واخلي، ترڅو خلک خپل ځان په ملکي او نظامي برخه کې ومومي او په واقعي مفهوم سره خپل ځان وګوري. د ولسمشر غني لومړي مرستیال ویلي، دوی ټول هیواد او ملي ګټو او ارزښتونو ته پاملرنه لري او لیکلي دي چې زه د باغ په اړه فکر کوم، نه د یوې ونې د پاڼې په اړه. دغه راز ښاغلي صالح خلکو ته په خطاب کې وایي، دی له هغه خوسا شوو جوړښتونو چې خلک یې په ذهني اسارت کې راوستي او د دغه اسارت څخه وتو چوکاټ ماتونې، ښاغلي صالح په دغه څرګندونو کې په واضح ډول د چا نوم نه دی اخیستی چې څوک ډارول کوي، خو ښایي اشاره د لوړې مراسمو تر سره کولو وروسته د عبدالله جنرال دوستم او ځینو نورو سیاسونو څرګندونو ته وي چې په ټاکنو کې ماته وخوړه.